د نظم عنوان دی امن غواړو. امن د لویو د وړو ارمان دی، د خویندو میندو او سړو ارمان دی. په سړانده شو چې به کله راځي چې ساه مې وځي، نو به هله راځي چې اخر مونږ کومه ګناه کړې ده، اخر مونږ څه داسې خطا کړې ده. زمونږ په مرګ پسې بلا ګرځي، ځینې ښکاره او څه په غلا ګرځي. هم د خبرې مو ځوانان وژني، بلا راغلي مشران وژني. سم د ماښامه هر سړی یریږي، د میدان هر زلمی بچی یریږي. بې وخته څوک کور نه وتلی نشي، ډاډه قسم دی ګرځېدلی نشي. زړه کې یریږي څوک مې مړ نه کي، یا مې په بل څه کې ککړ نه کي. زه چې دا ځینې سانحې وینم، په مشرانو مې حملې وینم ځان سره. ټوله شپه سوچونه کوم، د امن تل پکې سوالونه کوم چې خدای ته زمونږ حیا وساتې. ټول مشران مو له بلا وساتې، لږې مو ژبې را ژوندی کړئ وروره، تر څو به یې را وسلګۍ کړئ وروره. راځئ چې خپلو کې سلا وکړو، په سرو غرمو یې په رڼا وکړو. چې سپین ته سپین او تور ته تور ووایو، هر یو پښتون ته چې خپل ورور ووایو. هله به ختمې دا حملې شي وروره، هله به ختمې دا قیسې شي وروره. که داسې نه وي نو ورکېږو، سی به داسې به ځای بې ځای قتلېږو. سی به ملک لیاقت کومه ګناه کړې وه چې ده به څه داسې خطا کړې وه چې دومره ظلم ورسره وشه. ویر او ماتم یې په کاله وشه، مونږ ورته ناست یو تماشه کوو، د غم ځپلو ننداره کوو. هېڅ چا د حق په وینا باس ونه که، دلته کې یو سړی اخلاص ونه که چې وروره ولې مو ځوانان قتلېږي، ولې په ظلم او ارمان قتلېږي. چې وروره ولې مو ځوانان قتلېږي، ولې په ظلم او ارمان قتلېږي. د پښتنو وینې ارزانې شولې، په هره لار باندې روانې شولې. څوک د تپوس پوښتنې نشته دی چې د غریب وینه بهېږي ولې. بس تماشې ته ناست یو ګورو ورته چې